موسی علیه السلام په لارې روان دی یو شپنکی دی هغه د الله سره خبرې کوي کله کله 400 والو تاسو سره هم خبرې کوئ خو تاسو خدای د فیسبوک نه وزګار کوي خدای مو د دین نه وزګار کوي چې د الله سره خبرې وکړي او دا د الله سره چې سړی خبرې شروع کړي دا ډېره عجیبه مزه ده د شپې چې دا لیټونه بند کړي او بیا د الله سره خبرې شروع کړي یا الله دا وکړي دا وکړي د دې ډېره مزه ده هغه شپنکی دی نو الله سره خبرې کوي ای زما ربه او ته به ډېر ستړی شوې ځکه چې ما خو دا بیزي ډېر ستړی کړي او ته خو دا ټوله دنیا ساتې او ته خو به ډېر ستړی کېږي او ستا خپې به ډېرې ستړي شوي دا اواز یې موسی علیه السلام واورېد ویل که نیکبخته دا څه کوي هغه یې ولې ویل نه وږې کېږي تږې کېږي ستړی کېږي ها بس غلطي رانه وشوه موسی علیه السلام چې لاړ الله سره راز و نیاز وکړو الله جل جلاله ورته وفرمایل یا موسی هغه شپنکي سره دې څه وکړل الله اکبر موسی علیه السلام ورته یا رب داسې ګډې وډې خبرې کولې وی یا موسی ما نه دومره مزه راکوله دومره مزه یې ما راکوله د دې خبرو ځکه د زه په خپل دماغو پر کاولم زما عزیزانو موسی علیه السلام چې واپس راغی نور تپوس یې نه وکړه چې څه ورته ووامه شپنکي دی وی شپنکیه کوه خبرې هغه وی نه که نه اوس خو نه کوم اوس راته زما رب وښیه چې څوک دی چې اوس سره په هغې طرز کې خبرې وکړم